ګران لیدونکو د نن ورځې څو تازه مهم خبرونو ته ښه راغلاست. په سر کې تازه او ښه خبر دا دی چې ټول هیواد کې د کورونو جوړولو اجازه ورکړل شوه. د اسلامي امارت رئیس الوزرا مولا محمد حسن ناخوند ټولو دولتي بنسټونو ته امر کړی چې خلکو ته د کورونو جوړولو اجازه ورکړي. د دغه حکم له مخې هغه خلک چې شرعي قباله د مالی ټیکټ عرفي سند او یا د جماعت امام تایید ولري د کابل په ګډون ټول هیواد کې کولی شي کورونه جوړ کړي. حکم کې امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه شوې چې په دې برخه کې د هیڅ چا ته ستونزې نه جوړوي. د ښاروالۍ او اراضي اداره باید تر یوې میاشتې د ممنوعه سیمو نقشې مشخصې کړي. د دې پریکړې موخه د خلکو په ځانګړي ډول د تازه راستنو شوو کډوالو لپاره د سرپناه ستونزو حل دی. نبیل وایي د ډیورن په اړه د محقق خبرو د معاملې بوی راځي. د افغانستان ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د ډیورن کرښې د رسمیت پیژندنې په اړه د محمد محقق دریځ تر پوښتنې لاندې راوستی او ویلي دي چې دا یو حقوقي نظر نه بلکې د ورځې قیمت په اساس یو سیاسي بدلون دی. نبیل لیکلي که محقق دا خبره په واک کې د پاتې کېدو پر مهال کړې وای د بیان د ازادۍ په چوکاټ کې به یو نظر ګڼل کېدی، خو اوس یې مطرح کول شکونه پیدا کوي. نبیل ادعا کوي چې دا څرګندونې له پاکستاني جنرالانو سره د محقق د اړیکو له نږدې کېدو او وروستی لیک لیږلو وروسته مطرح شوي چې دا ښایي دا یو خپلواک نظر نه بلکې تر شاید د پردې تر شا معاملې نغښتې دي. د ملي امنیت دغه پخوانی چارواکي ټینګار کړی چې د محقق دا ډول مقطعي موقف ګیري په عمل کې د طالبانو استبدادي رژیم ته مشروعیت ورکوي او د مخالفینو په صفوفو کې ګډوډي رامنځته کوي. نبیل وایي چې ډیورن یوه حساسه تاریخي موضوع ده چې د افغانستان د خلکو له جمعي ارادې سره غوټه ده. د هغه په وینا د دې کرښې برخلیک یو شفاف ملي بهیر او اجماع ته اړتیا لري، نه دا چې اشخاص یې په ځانګړو حالاتو کې د خپلو ګټو لپاره په اړه پریکړه وکړي. عاصم منیر د هرمز تنګي تړل له تهران سره د خبرو اترو په وړاندې یو خنډ وباله. رویټرز خبري اژانس د پاکستان د امنیتي سرچینې په حواله راپور ورکړی. د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر له ډونالډ ټرمپ سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا لخوا د هرمز تنګي تړل له ایران سره د خبرو اترو په وړاندې یو خنډ ده. داودزي محقق ته ویلي د ډیورن پریکړه د لر او بر افغان ملت پورې تړلی دی. په جمهوریت نظام کې د کورنۍ چارو پخوانی وزیر عمر داودزي د ډیورن فرضي کرښې د رسمیت پیژندنې په اړه د محمد محقق د خبرو په غبرګون کې ویلي چې دغه کرښه فرضي ده او په اړه پریکړه یوازې ولسونه کولی شي. داودزي وایي چې د یو محقق دواړه د افغانستان ژغورنې ملي مجمع غړي دي. هغه دغه مجمع د ملګرو ملتونو عمومي مجمع یا ملي شورا ته ورته وبلله چې پکې د بیلابیلو نظرونو خاوندان د یو چتر لاندې راټولیږي. عمر داودزي د ډیورن کرښې په اړه خپل دریځ روښانه وباله او ویل د افغانستان ملت د لویو جرګو له لارې په تیرو کې دا کرښه فرضي بللې ده. کله چې مناسب وخت راشي د دې کرښې په اړه به لر او بر ملتونه ګډ تصمیم نیسي. د ډلهیز امنیت تړون وایي افغانستان د مرکزي اسیا لپاره د احتمالي سرحدي ګواښونو سرچینه ده. د ډلهیز امنیت تړون سازمان سرمنشي طلعت بیگ ماسادیکوف ویلي چې افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره لا هم د احتمالي ننګونو او ګواښونو یوه سرچینه ده. نوموړي د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترینګلې اړیکې اندېښمنونکې بللي او ټینګار کړی چې باید سولیز حل ته ورسیږي. هغه په مسکو کې د یاد سازمان د پارلماني اسمبلې په غونډه کې ویل چې افغانستان د مرکزي اسیا لپاره د احتمالي سرحدي ننګونو او ګواښونو سرچینه ده او د افغانستان او پاکستان ترمنځ ناڅاپي ترینګلتیا چې وسلوالو نښتو ته رسېدلې د اندېښنې وړ ده. ماسادیکوف زیاته کړه چې دواړه خواوې او نړیواله ټولنه باید د اوسني وضعیت د حل لپاره له ټولو ممکنه سولیزو لارو کار واخلي. هغه ویل چې دغه سازمان د افغانستان اړوند ګواښونه او ننګونې له نږدې څاري او د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا تر چتر لاندې د افغانستان په اړه د کاري ډلې له لارې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. نوموړي ویل چې د دې کاري ډلې له فعالیتونو سره د ملګرو ملتونو د ناپېیلو هیوادونو ټولنې د شانګهای د همکارۍ سازمان او نورو نړیوالو ادارو لیوالتیا مخ پر ډیریدو ده. افغان حکومت بیا تل افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون ردوي.
ایران یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته تیاری وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تهران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په کمولو کې منځګړیتوب ته چمتو دی او په دې برخه کې به خپل رغنده رول ونسپموي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي د خپل ونیز خبري کنفرانس پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایران به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره رول ولوبوي وویل ایران یو سوله خوښي هیواد دی او زموږ جدي هیله دا ده چې په شاوخوا سیمه کې تل سوله او ثبات ټینګ وي. هغه زیاته کړه چې د نوي کال په مناسبت د اسلامي جمهوریت د مشر په لومړني پیغام کې یوه مهمه مسله د پاکستان او افغانستان ترمنځ شخړه وه او ایران دې ته چمتووالی وښودلی و چې د دواړو خواو ترمنځ سوله ټینګه شي. نوموړي وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت به هغه مرسته چې په وس کې ولري د تاوتریخوالي د کمولو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ثبات د پیاوړتیا لپاره وکړي او په دې لاره کې به له رغنده رول لوبونې ډډه ونه کړي. پمپیو وايي امریکا له طالبانو سره په خبرو کې افغان حکومت نه و څنډې ته کړی. د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر په یوه ناسته کې ویلي چې متحده ایالاتو له طالبانو سره د دوحې په خبرو اترو کې افغان حکومت نه و څنګ ته کړی او د ټرمپ ادارې ټول اړخونه په یوه ګوټه کې سره راټول کړل. نوموړي د امنیتي مسایلو له امله د دوحې تړون د ضمیمو له ډاګیزه کولو ډډه وکړه. پومپیو ویل چې امریکا د 15 کلونو لپاره د افغان حکومت ملاتړ کړی خو دوی د افغانانو د اساسي اړتیاو په پوره کولو کې پاتې راغلي ول او طالبان لا هم پرمختګ په حال کې ول. پومپیو ویل چې د ټرمپ ادارې ستراتیژي دا وه چې د طالبانو په ګډون ټول افغان ګوندونه خبرو اترو ته راولي. د هغه په وینا د ټرمپ ادارې ټولې خواوې په یوه خونه کې سره راټولې کړي. هغه ویل چې اشرف غني د افغانستان د ستونزې د حل کولو هیڅ اراده نه درلوده او له شته وضعیت څخه راضي و. پومپیو دا هم ویل چې ټرمپ او جو بایدن دواړه په افغانستان کې د امریکا د حضور پای ته رسولو له شعار سره د ټاکنو کمپاین ته ننوتل. د مستعمرې پښتونخوا د بن ولسوالۍ کې زرګونو خلکو د ناامنۍ او د پوځي پالیسیو پر ضد پراخ ولسي پاڅون ترسره کړ. د سیمې اوسیدونکو په دې غونډه کې ویل چې په بنو او ټوله پښتونخوا کې روانې ناامنۍ جدي اندېښنې راولاړې کړي دي. د ګډونوالو په وینا د روان وضعیت له امله تر ټولو ډیر زیان عامو خلکو ته رسیږي په داس حال کې چې جګړې دوامدار اغیزې پر ټولنیز او اقتصادي ژوند هم پرې باسي. ګډونوالو همدارنګه ادعا وکړه چې د ناامنۍ تر شا د پوځ پالیسي رول لري او غوښتنه یې کړې چې دا وضعیت باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او د خلکو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وشي. په دې ولسي پاڅون کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه هم وشوه او ګډونوالو پر چارواکو غږ وکړ چې د سیاسي او مدني فعالانو ستونزو ته دې پام وکړي. ټرمپ وایي چې له ایران سره به نن په اسلام آباد کې هوکړه لاسلیک شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اسلام آباد کې له ایران سره نن د یوې هوکړې د لاسلیک کېدو د احتمال خبر ورکړی. ټرمپ له فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي چې له ایران سره هوکړه به نن په پاکستان کې لاسلیک شي. هغه زیاته کړې چې دا خبرې د هغو معلوماتو بشپړول دي چې مخکې له نیویارک پوسټ سره په یوه مرکه کې وکړي.